چې تاریخ لا پیښور ته و پیدا خلک روان یو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو نه به دا موټۍ نه سوکلی شو په ټانګو کې اوبه به یې ځان له ډنډو نه راوړلې په بانګو کې او ناوې به پیدا وه یا به یې وړله په زانګو کې او پڼې به یې د تیلې وې نه سینډل نه به یې بوټان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او په یوه او په یوه نیمه به د جونې روپټه وه کارتوس به د غوږین ټوپک په 2 روپۍ ګټه وه روپۍ ګزمه مارکینو په 15 پاوې لټه وه د خطې به تڼۍ وي په اوږه باندې ګریوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او شل پې لګېدلې د واده چې څه سامان وو په شل باندې جوړه وه چې د شال سبې الوان وو په شل باندې اوږۍ وه په 40 باندې پیزوان وو په شل باندې 15 وو ټولې شپږ شلې تاوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او یې بیا کولې غاښونو سبې کار وو پړي به یې غښتل چې په باران کې به اوزګار وو خوړلې به یې سپېرکۍ چې به په دړ باندې بیمار وو نو په هر کلي بازار کې به د دومره ډاکټران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او کال په کال به جاړ کول یوه میاشت به پریز وو په هغه زمانه کې دا قانون چې د انګریز وو په منډه به یې تازیني وو د خپو نه دومره تیز وو د پیر بابا دلبار ته به پیدا کړه چې هلکان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او ترکان به په ترخستې جوړول چې به لرګی وو کاسه به د لرګي وه که څمڅۍ کې خانکۍ وو د جام په ځای کنډول وو نه سیلور نه به ډیچکۍ وو نو تالی به په تالو کې مشهور د کاجو خان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او مشنګ که به مسور پخول به په کټو کې د هغه چا کډي وو چې کېدل وله پټو کې د پیو خرڅول نه و شاربل به په چاټو کې نو ساده ساده خوراک کې به د کوچو ډېر شوقیان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او وربشې زنانو به یې ټکولې په بغرو کې چاپېره به یې غرمو ته ګرځولې په شکرو کې میچنې به یې کولې په ډیوه باندې تیارو کې نو زانګو کې به یې جړل ورته چا چې ماشومان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او په 2 یا په 3 باندې به په 2 یا په 3 باندې به ښه پیړه شړۍ وه لونګۍ به چې تاو کړې وه د زوزې به یې خولۍ وه روجې دپاره هېچا سره نه داسې ګړۍ وه نو په ته وله مازدیګر چې به باران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو په 2 یا په 3 باندې به ښه پیړه شړۍ وه لونګۍ به یې تاو کړې وه د زوزې به یې خولۍ وه روجې دپاره هېچا سره نه داسې ګړۍ وه نو په څوک به ماته وله مازدیګر چې به باران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او په موټي کې نیولې شو چې ګیره به یې وړه وه هفته پسه جامت وو د دایي څه به یې اړه وه که شل سیردانې وي خواروا به یې پرې مړه وه د دې خلکو نه ښه وو هغه وخت کې که نه یان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او د یو څه به کوداله وه د 2 څه به چایي وه پټي کې به یې کوله چې بهر څومره خواري وه د سیل مې به لګیا و چې په کور کې څه نپوي وه نو یوه میخه به یې ساتلې وه په کور کې 2 به یې غوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او نه د زنانو په لوپټو باندې شیشې وې پړونه یې د خانتاو د بېغاړو ته ریشې وې د تمبل څه به یې لوبې ویلې نه دا تماشې وې نو تملونه به یې ډولۍ سره وهل دا به ارمان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او د پیسه چې خټکې و په پیسه به یې هندوانه وه په 6 پیسې مزدور داسې ښکلې زمانه وه ګاڼۍ به د مزدور دپاره لویه کارخانه وه خوشحاله خوشحالي وه نه به یې غم نه به یې خفګان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او هر څه به ښه ډېره ښه به یې ګزاره وه روزګار به یې پرې روان وي چې د چا زمینداره وه په 6 روپۍ به اوس ځمکه اجاره وه نو د صدق زمانه وه زه کویم چې صادقان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو
او سرمن به سوی کړي و جوړ کړي به شاخیلو د چت سره به لازمن پالکو کې غلبیلو برګو کې به ساتلې د خاخو سره شپېلو چې وانې با د وجود نوم د هغو بوسبادیانو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګانو او ساده چې به پښتو و چې حساب ته به رقم ویو اسپې ته بګۍ ویله ټانګې ته به ټمټم ویو او دومره سادهګان وي چې د ساعت په در به دم ویو قان ته به زیړی ویو پرې کولو له مولیانو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګانو